د عرفه روزه کله ده او د دې څه فضایل دي. نو زموږ عزتمندو د عرفه د روزې ډیر اوچت فضیلت ثابت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه د الله تعالی د ذات نه امید ساتم چې الله تعالی د دې یوې روزې په بدل کې انسان ته د یو کال تیر شوی او راتلونکي یو کال ګناهونه معاف کړي. یعنی د دې یوې روزې په بدل کې انسان ته الله تعالی د 2 کال ګناهونه معاف کوي. او عجیبه خبره پکې ووري چې کم انسان د عرفه روزه ونیسي نو دا انسان به یو کال یقینا ژوند دی وي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې راتلونکي کال کې د کم ګناهونه کیږي نو دا ګناهونه به ته الله تعالی معاف کوي. نو چې راتلونکي کال کې ته ګناهونه کیږي کنه نو دا کال کې به ژوند دی وي کنه. ازه خو به ګناهونه نه کیږي په مرګ باندې خو چانه ګناهونه نه کیږي. نو دا نقطه په علماء کرامو بیان کړی دا چې وی کم انسان د عرفه روزه ونیسي راتلونکي یو کال کې به یقینا ژوند دی وي. نو زموږ عزتمندو د عرفه د روزې ډیر اوچت فضیلت ثابت دی. خو اوس دا روزه کله ده؟ زموږ عزتمندو دا روزه چې دا کنه د لوی اختر نه یو ورځ مخکې ده. نو په پاکستان کې لوی اختر چونکه د خالی پورس باندې راځي نو پاکستان کې د عرفه د روزه د جمعې پورس باندې راځي. او سعودي عرب کې یا د غشانتي چې سعودي عرب سره کم ملکونه اخترونه کوي نو هغه د عرفه روزه د زیارت پورس باندې د باز خلک ورته پنځشنبه وي. نو هغه که د عرفه روزه نیول غواړي کنه ای به د زیارت پورس باندې دا روزه نیسي. چونکه پاکستان کې اختر د خالی پورس باندې دی نو دای به د عرفه روزه د جمعې پورس باندې نیسي. خادل د باز خلک بیا اعتراضونه کوي کنه چې عرفه خو په سعودي عرب کې ده نو بیا تاسو عرفه د سعودي عرب نه بدل ولې راځي یو ورځ نه مخکې ولې راځي دا روزه تاسو اغه نه وي بیا یو ورځ رستو بیا ولې نه سینو زموږ عزتمند په دې باندې تاسو ځان پوي کوي. د عرفه د روزه چې دا کنه د دې د وجه نه صرف نه د چې حاجیان صاحبان عرفات تزي نو دلته خلک روزه نیسي نه د فضیلت د روزه چې د کومه د جمعې ورځ په پاکستان کې دا روزه د 9 ذی الحجې ده او دې د یوم عرفه ویل کېږي 9 ذی الحجې ته دا څه د وجه نه ویل کېږي د دې درې څلور وجې دی ګوره ښه صرف د دې د وجه نه د عرفه نشي ویلي چې حاجیان صاحبان عرفات تزي په دې ورځ باندې نو ځکه وته یوم عرفه وي صرف دې وجه نه وي بلکې درې نور وجې د دې دي. هغه اوس کمی وجې دي هغه ته تاسو غوږ کېږدئ. یو وجه پکې دا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې کله په خوب کې راغلی چې خپل زوی دې ذبح کوي 8 ذی الحجې باندې دا خوب چې صحیح کو نو دته شک شو چې آیا دا خوب د الله تعالی طرف نه دی او کنه دی. نو دې کې وته شک نو بیا 9 ذی الحجې باندې دا خوب دوباره صحیح کو نو چې 9 ذی الحجې باندې دا خوب صحیح کو کنه دته یقین او شو چې دا خوب د الله تعالی طرف نه دی. نو د خوب معرفت وته او شو کنه دا خوب او پیجندو چې یقینا د الله تعالی طرف نه دی نو زکه وته یوم عرفه او ویل شل یعنی د پیجندو ورځ یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ده کنه چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام براتلو د حج احکامات په ورته خودل نو په 9 ذی الحجې باندې ابراهیم علیه السلام د حج ټول احکامات او پیجندل. نو یوم عرفه یې پیجندو او ځکه چې ابراهیم علیه السلام په دې ورځ باندې حج احکامات پیجندو یو وجه دا شو. دوه وجه شوي. درېمه وجه بل موري حضرت آدم علیه السلام او حوا علیه السلام چې کله جنت نه الله تعالی دنیا ته راولېږل ځمکې ته راولېږل دوی څو کاله د یو بل نه جدا وو یو بل سره به نه ملاوېدل یو په یو ملک بل په بل ملک کې. نو په 9 ذی الحجې باندې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام یو بل سره ملو شل. آدم علیه السلام حوا علیه السلام او پیجندا او حوا علیه السلام آدم علیه السلام او پیجندو نو دواړو یو بل او پیجندل. نو 9 ذی الحجې باندې چونکه یو بل پیجندو ځکه ورته او ویل شل یوم عرفه یعنی پیجندو ورځ ځکه چې په دې ورځ باندې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام یو بل پیجندو ځکه ورته یوم عرفه او ویل شل پیجندو ورځ. نو تاسو دا وجه وورید چې 9 ذی الحجې ته یوم عرفه وی ولې وته وی دا ټول وجه تاسو ته ما بیان کړم. نو د روزه چې دا کنه 9 ذی الحجې باندې دا په نور احادیث ثابت دي لکه ازواج مطهراتو کې چې کوم زمغه مین دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم بیبیان مبارک دي هغه کې یو بیبي فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة و نبی کریم صلی الله علیه وسلم با 9 ذی الحجې باندې روزه نیوله. نو 9 ذی الحجه کله وي د اختر نه یو ورځ مخکې کنه په 10 ذی الحجې باندې خو بیا اختر وي او بعض خلک پکې دا خبره کوي دا اعتراض کوي
چې سعودي عرب کې خو وي جمعې پورز باندې اختر دی نو دلته جمعې پورز باندې تاسو پاکستان کې به څنګه روزه نیسئ چې هلته اختر دلته به تاسو روزه بیا څنګه نیسئ نو دوی ته زه دا جواب ورکوم چې بیا کله وړو کې اختر وي هغه هم پاکستان نه یو ورځ مخکې وي عموما کنه نو چې هلته سعودي عرب کې اختر وی وړو کې او دلته مونږه روزو کې فرضي روزه نیسو نو هغه اختر سره چې مونږه فرضي روزه نیسو فرضي روزه چې هغه اختر سره جایز کیږي نو نفلي به بیا ولې نه جایز کیږي ای اختر سره بیا مونږه نفلي روزه ولې نشو نیوي فرضي روزه چې وسره نیسو نو سمې عزتمندو ټول ته گزارش ته چې دا قسم اعتراضونه هغه خلک کوي چې سبب طریقې سره دی مسلمانان عبادت نه منع کی د دغه خلکو په اعتراضونو کې مرাজি قسم غلط اعتراضونه کوي کله وي په میخه قرباني نه کوي کله سوي مسلمانانو سره طریقې سره عبادت نه منع کول غواړي د دې په خبرو کې تاسو مرাজি روزه کتا سو نیول غواړي د عرفه والا روزه اپ په نهم ذل حجه باندې دا یعنی لوی اختر نه یو ورځ مخ کی او لوی اختر پاکستان کې خالی پورس باندې دي نو زمونږه جمعې پورس د ښکار روزه راځي کته سو جمعې پورس باندې روزه اونې ولا تاسو ته الله تعالی د دوه کالو ګناهونه معاف کړي ان شاء الله خو بل خبره مم د کې بیان کا چې راتلون کې کال پورې به ان شاء الله ټول کال تاسو ژوند دی الله تعالی دې تاسو ته ژوند در نصیب کړي او الله تعالی دې مونږه ټول ته د روزې نیولو او د ډیر عبادت توفیق را نصیب کړي الله رب العزت مو ټول خوشاله بادو ساته دعاګانې کوي دعاګانې بکو الله پامان